ملا یعقوب د هوایي ځواک ستر ویاړ ترلاسه کړ. ملا یعقوب نورې الوتکې ترلاسه کړې چې ټول هیوادوال پرې زیات خوښ دي او یعقوب ابن عمر خپل اتل ګڼي. دا چې ملا یعقوب څنګه د الوتکو ویاړ ترلاسه کړ، څنګه یې الوتکې ترلاسه کړې او خلک یې ولې خپل اتل بولي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په کابل کې د افغان انجینرانو لخوا د 2 پوځي الوتکو د ترمیم او فعالولو خبر ورکړی دی. یاد وزارت 13 ورځ یکشنبه د ډسمبر 18 د لیندۍ 28 په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه MI-15 او C-208 ډوله طیارې د تخنیکي ټیمونو لخوا بیا ترمیم او الوتنې ته چمتو سوي دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په وینا د تخریب سوو طیارو بیرته فعالولو او ترمیم چارې د دغه وزارت د هوایي ځواک د انجینرانو لخوا روانې دي. د افغانستان د تیر حکومت د سقوط پر مهال د دغه هیواد په زیات شمیر کې الوتکې ګاونډیو هیوادونو ته انتقال سوې، خو یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې وې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مخکې تخریب سوي وې. تر دې مخکې د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع وزارت یو جنرال محمد رادمنیش امریکا غږ ته ویلي و چې د تیر 2021 کال په اګست میاشت کې د افغانستان د پخواني حکومت د سقوط پر مهال د افغانستان د پخواني هوایي ځواک 208 طیارو او هلیکوپترو څخه شاوخوا 12 هلیکوپترې تاجکستان او ازبکستان ته انتقال سوي دي او څه باندې 100 طیارې او هلیکوپترې په افغانستان کې پاتې سوي دي چې د هغه له ډلې 100 طیارې او هلیکوپترې څه ناڅه فعالې وې او پاتې نورو ترمیم ته اړتیا درلودل. د یاد وزارت وزیر ملا یعقوب مجاهد څه موده مخکې خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکړی و چې په راتلونکي کې به یو منظم او د سیمې په سطحه یو کامیاب هوایي ځواک ولرو چې خلکو یې د څرګندونو په اړه خوښي څرګنده کړې وه او نوموړی خپل اتل یاد کړی و. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو کتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.